ډېره مننه صمیم سوال خو زه ستاسو ډېر زیاته مننه کوم مخکتنۍ ته راغلی او ډېر وخت مو خدمت مو هم وکړو تصویرونه مو مو ایستو دا څه مو ډېره مننه او یو نظم به درته ووایم او زوړ نظم دی چې تا ته هم استاجي ویلي ما ته هم استاجي ویلي تا ته هم استاجي ویلي ما ته هم استاجي ویلي تا په لاره کې یخو دی ما ته بم استاجي ویلي ما په لاره کې یخو دی تا ته بم استاجي ویلي الله الله تا ته هم استاجي ویلي ما ته هم استاجي ویلي تا په لاره کې یخو دی ما ته بم استاجي ویلي ما په لاره کې یخو دی تا ته بم استاجي ویلي ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار سمه جانانه دا زما او ستا ترمیانه دشمني ده دا پسه ده تربګني ده دا پسه ده دا د چا د لاسه جوړه ته هم د ژوند د ویستې زه هم د ژوند د ویستم راشه نن دې پوهومه دا قیصه درته کومه ته وړوکې زه وړوکې ته ناپوهه زه ناپوهه د ډیران په غاړه ناستو تا ته هم استاجي ویلي ما ته هم استاجي ویلي تا ته ویل دا د دشمن دی ما ته ویل دا د دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولې او زه تا په کاڼو ولم ته زما د مرګ تیر یې او زه ستا د مرګ تیر یم په نظمونو په ټپو کې په غزلو په مصرو کې په چاربیتو نیمکو کې په جومات کې په حجرو کې کلیسا او ګودوارو کې په سکولونو مدرسو کې د یقین په جوړېدو کې د ګمان په غاړه ناستو تا ته هم استاجي ویلي ما ته هم استاجي ویلي تا ته ویل دا د دشمن دی ما ته ویل دا د دشمن دی پس د هغې ورځې ګرانه مونږ دواړه دشمنان یو ته زما د سر قاتل یې او زه ستا د سر قاتل یم ته ما په کاڼو ولي او زه تا په کاڼو ولم ته خبرې په ما ګرانه ستا نظار شم صمیم جانه خبرې په ما ګرانه ستا نظار شم جانانه دا یو دوه پهلوانان دي ډېر بېرحمه انسانان دي یو ستا مشر بل زما دی هغه دوه ډزې چې وشوې یو په تا دی بل په ما دی ما به ستا د لاسه وچني تا زما د لاسه وچني او زما او ستا په مرګ کې هم د دغه خلکو ژوند ډېره ډېره مننه